د غڼې ځاله د غڼې ځاله د ارواښاد نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. نن یې زه نعمت الله رحیمي درته وړاندې کوم. زه په 26 کلنۍ کې کونډه شوم. سړی مې زما تر مخ برق ونیو، یو دم وپوړېد، سترګې یې رډې راوختې، څو دقیقې همداسې بې حرکته کږه خوله پاتې و. کله چې عیسی وخته سیم مې قرار له برقه وایست. مه راته وایاست چې ملامته یې، بې رحمه یې، ظالمه یې، قاتله یې. دی په خپله لا عقله خلاص و. په برق کې بنده سي ساکټۍ په سترګو لیده، خو بیا یې هم تر لوڅ سیم رابر ټیپ تاواوه. د ځینو په مرګ کې د ډېرو نورو پرده وي. په جنازه کې یې خپلوانو چغې وهلې، بدې ورځې اخیستي ول، ژړل یې. درور مې خپل ویښته شکول، خو ما اوښکه تویې نه کړه. یوې ګاونډۍ راته وویل چې د خلکو له شرمه خپلې تورې کړې سترګې په اوبو لندې که، پر بغور راڅڅېدلي رانجه به دې د ژړا نښه وي. خو ما د دې مردار خور له لاسه ډېرې اوښکې تویې کړې وې، بس وې، نه ارزېده. یوه هم د مرګ لایق نه ګاڼه. ځواني ته یې ژړل، خاورې یې بادولې، خو زه په تشناب کې آینې ته ودرېدم. رانجه او سلایي مې راواخیستل، خپلو غټو تورو سترګو ته مې تورې لکۍ ورکړې. ما حتی خپله 11 کلنه لور او 9 کلن زوی هم له ژړا منع کړل. همدا 2 اولادونه مې ول، په پټه مې د وچو دوا خوړله. نه مې غوښتل چې د مردار خور میړه نسل مې ډېر شي، ګناه راته ښکارېدله. کور ته ګاونډیانې راماتې شوې. زما پر ځای دوی زما د سړي په اړه قضاوت کاوه. ښېګڼې یې نه خلاصېدې. انجینر صاحب نو یو حیاناکه سړی و، په خوش اخلاقۍ کې یې هم وړې وه، تل به یې خندل. یو وخت یې زما زوی ته لسګون ورکړ، بل وخت یې زما ناروغه وړه لور تر شفاخانې ورسوله. ټولو درواغ ویل، مخامخ درواغ. تر ټولو ډېره صفت ویونکې وچمورې ډنګره بوډۍ یو ورځ په ژړا کور ته راغلې وه. ویل چې خدای ومنه، میړه دې سم ځناور دی. زما غبرګ تنکیل مسیانې په قمار راوستل. میړه مې قمارباز و. پلار مې هم همدا کمال درلود. زه 14 کلنه وم چې په قمار کې بایلوم. ترخې ورځې نه هېرېږي. همصنفیانې مې د 9م صنف لپاره کلني امتحان ته تلې، خو زه یې په هماغه ورځ ګلپوش موټر ته وروخېژولم. نه ورختم. چغې مې وهلې، خو د پیچلو چونډیو زور و. همدې خیرن ته کېناستم. ورک یې که، له نارینهو مې کرکه کېږي. ښه به هم لري، خو ما ونه لید. زما د میړه د مرګ 40 لا نه وه پوره شوې چې لیور مې راته کېناست. تر خولې مخکې د کوناټو ښورېدا خبرې کولې. پوهېدم چې په اخر کې به څه وایي. ډېرې خبرې وژدویلې. له یو بلې خوا راته غږېد. قیمتي یې یاده کړه. ویې ویل چې تور سر یې، ځان او خپل اولادونه به څنګه ساتې؟ له لاسه دې وځي. ټولې خبرې له نهیلۍ او اندېښنو ډکې وې. ټکی ډاډ یې نه درلود. ویلې چې ځوانه جانه یې، وخت خراب دی، په تا پورې مو د پلار نیکه شمله یادېږي. خو اخر یې اصلي خبره له خېټې راووته. ویې ویل چې بله لاره نه لرو، له ما سره به واده کوي. دی زما د پلار پر ځای و. 1.5 درجن اولادونه یې لرل. نه مې خوښېدو. په ناویتوب کې یې په ګډ کور کې لا 2 ځله تر لښتو ایستلی وم. اوله بانه یې دا وه چې د حویلۍ په دروازه کې ولاړه وي. بیا یې ځکه وټکولم چې د دیګ مالګه یې ډېره بلله. اوله خبره یې سمه وه. د دروازې له چولۍ مې ګاونډي ته کتل. له خپلې ښځې او تکې سپینې استراتمنې کوچنۍ لور سره روان و. ښځې او سړي خبرې سره کولې. خندل یې. د سړي له خولې مې څو وارې د ګرانې خبره واورېده. ناولده راته ښکاره شوه. خوند یې راکړ. ما ته په دې انداز د ګرانې ټکی نوی و. نه مې واورېدلی. سړي به مې تل فاحشه بللم. یوازې د ویدېدا په وخت کې به ګرانه وم. وروسته به یې اشاره وګرځوله. بیرته به فاحشه شوم. تر سهاره به یې خرهاری خود. خو د لیوره دویمه خبره دروغ وه. وچ دروغ. دیګ مالګه نه درلوده. اصلا مې مالګه هیره وه. کتغ بل منګي و. خو له هغه وروسته مې قصداً ډېره مالګه وراچوله. لیوره مې د وینې لوړ فشار درلود. مالګه ورته زهر وه. خو یوې بلا هم ونه خوړ. نارینه د ښځو د وهلو او سپکولو لپاره ان دومره زحمت هم نه باسي چې د بانې په منطق فکر وکړي. له چایو ډکې پیالې ته به ورپوکوي، خو تا ته به وایي چې سترګې نه لرې، چای سوړ دی. دوی ښځو ته تر ګناه مخکې څپېړې نیسي چې ګناه ونه کړي. لیوره ته مې وچ ځواب ورکړ. ورته ومې ویل چې زما او ستا نه سره کېږي. یو بل ته نه یو جوړ. دا واده نه واده. زه د همدې 2 اولادونو لپاره سر سپینوم. وی نه وهلم. د حیرانۍ خبره نه وه. ولې به یې وهلم؟ لا یې تمه نه وه ختلې. څه وخت وروسته مې خواښې راغله. د کورنۍ عزت یې له زوی سره زما په واده کې لید. عزت. بوډۍ هېڅکله زما میړه ته نه وویلي چې وزویه، ټوله ورځ دې له خولې د شرابو ډوډوزې خېږي. په کوڅه کې په شراب خور مشهور یې. 2 منزله کور، موټر، هستي نستي دې په قمار کې غرقه کړه. بس دوی ته یوازې ښځې بې عزته ښکاري. خواښې ته مې وویل چې له دې واده تېره یم. بوډۍ وار له واره د مردارې ټکی راپورې کړ. ویې ویل چې ډېرې مردارې سترګې دې دي. بې شرمه یې، ډېر ژر به حرمونې واچوې. د بوډۍ خبره بده نه راباندې ولګېده. څه به یې ویل؟ همدا په دې وطن کې که د کونډې یا نجلۍ څوک خوښ وي، هم مرداره ده. وایي چې هان تار ورسر لري، وژني یې. که یې خوښ نه وي هم مرداره ده. پای خرابه بوله. وایي چې ښه
خوښ دې نه دی نو حتمن له بل سره یارانه پالې. بوډۍ مې تر ولي ونیوله، د خپلو خبرو غوندې سپکه وه. په چوپه خوله مې کراره د حویلۍ له دروازې وایسته. ښېراوې یې کولې. په هماغه مازدیګر مې لیوره ټلیفون راوکړ. اول یې فاحشه وګڼلم، بیا یې د اولادونو د بیولو او زما د وژلو زیری راباندې وکړ. طبیعي وه، دی مې ونه مانو، اتومات فاحشه شوم. خو پوهېدم چې هیڅ شی هم نشي کولی. د خپل اولادونه نشوای ساتلی، ان وچه ډوډۍ یې ورجلا کوله. زما وال به یې پوره ماړه کړي وای. له مرګه هم باک نه راته. ما داسې ژوند نه درلود چې تر مرګ ښه وي. میاشت ووته، نه څوک راغلل، نه چا ووژلم. ما به سهار وخت اولادونو ته چای تیار که، مکتب ته به مې ولېږل. 2 کوټې به مې جارو کړې. نور کار نه و. د کابل په شور بازار کې په یوه زاړه کرایي خام کور کې اوسېدو. تر غرمې به ترکي سریالونو ته ناسته وم. یو په بل پسې به مې کتل. کله کله به مې کتاب راواخیست. د ارواپوهنې له کتابونو سره مې جوړه وه. ډېر مې ولوستل، خو ټکی اروا یې رابدله نه کړه. وروسته اندېښمنه شوم. په کور کې ذخیره کړې پیسې په خلاصېدو وې. دا پیسې مې له میړه پټې کړې وې. نه یم پښېمانه. په خپله یې د یو پاکټ ګولیو پیسې نه راکولې، خو په قمار کې به یې 1 دا 15 یا 10 زره افغانۍ وې. کله چې به نشه شو، د کورتۍ جیبونه به مې ولټول. یو ورځ به ډک ول، خو بله ورځ به مې ګوتې یوازې د سګرټو له کوتي سره ولګېدې. دومره به مې راخیستې چې له نشې وروسته شک ونه کړي. میړه مې انجینري ویلې وه، خو انسانیت په فاکولتو کې نه دی. ټکی رحم یې نه درلود. له میړه سره مې ژوند تریخ و. له اوله تریخ و. له سپکو سپورو وهلو پرته مې هیڅ نه پیژندل. د واده په لومړیو کې به مې په چیغو چیغو وژړل. ښه و، د زړه درد به مې له اوښکو سره راووت، خو وروسته یې ژړا ته هم نه پرېښودم. زما په غږ کې عزت تاواني کېده. ویلې چې عزت ته مې نه ګورې، ګاونډیان دې غږ اوري. خوله به مې وازه وه. ټول درد به مې ستوني ته راغی. غږ مې نه رایست. غږ لا تاواني کولم. زما هرې چیغې 3-4 اضافي لغتې درلودې. وروسته عادت شوم. پزه به مې تکه سره وه. خوله به مې د تودو وینو له تریو خونده ډکه وه. چیغې به مې یوازې په ستوني کې راټولې وې. دی به راکېښود، ما به یوازې چوپ په خوله ورته کتل. څه مې کړي وای؟ د میړه عزت تاواني کېده. د سکوت درد د چغو له درده ډېر دی. زر وارې ډېر. له هر وار سره به مې له زړه یو وړه ټوټه بېلېدله. تر ستوني به راغله. همالته به وچه ودرېده. وبه مې ټوخل. له خولې به مې کنډک وینې راتویې شوې. ټوک ټوک وم. خندا خو نه وه، ژړا مې هم هېره شوه. غمونه مې د هډوکو په مغزو کې ګرځېدل. سم مې خولې یې پرې لګولې. یو ځل مې لور ته وخندل. مکتب ته تله. پرتوګ یې راوتلي تار تار درزونه لرل. په چپه خوا یې اغوستی و. خو دې آینې ته له ټیکري راوتلي تور پیکی سماوه. شونډې مې له خندا سره نابلدې وې. پرې شوې. ماشومان مې هم همداسې ول. په کومه ورځ چې به یې ناپامه وخندل، ناروغ به شول. یو سهار مې ځان پرېوی. آینې ته ودرېدم. خپلو غټو تورو سترګو او سپین مخ ته مې وکتل. ګارګوټي اوږده لانده ویښتان مې څنډ وهل. لور مې راوغوښته. ورته ومې ویل چې ما ته وګوره، کوم کمای لرم. نجلۍ رډې سترګې راته نیولې وې. همدا مې ژوند و. میړه به مې د شرابو له بوتله پرته کور ته نه راته. څه مې کاوه؟ بلا مې ورپسې. په ما یې څه؟ نشه یې خپل کار و، خو د ده هره نشه زما د خولې له ماتېدا سره تړلې وه. هیڅ به هم نه و. یو دم به یې خبره وکړه. سترګې دې چاته تورې کړې؟ غومبوري دې سره دي؟ ووایه د حاجي فرید زوی غاښونه پرې لګولي که د رنګمال جبار وراره؟ قسمونه به مې خوړل. خو نه، د ده په خبره د کوڅې ټول هلکان زما یاران ول. وروسته یې دومره زحمت هم نه ایست. له بانو پرته به یې څپېړې راته ونیولې. اخر مخته شوم. هر ماښام به مې په سره ګرمۍ کې تر کمیس لاندې 2-3 ډبل بنیانونه واغوستل. د وهلو وار به تیر شو. بنیانونه به مې وایستل، خو د ده ډېر وارونه به زما مخ، غاړې او غوږونو ته سیخېدل. 1 ورځ نه وه، 2 نه وې، 3 نه وې. هر ماښام به مې وهلو ته لکه فرض لمونځ تیاري نیوه. ښه خبره به یې فاحشه وه. مړه مور به مې لوڅه لپړه راته ترسیم کړه. د ورځې به 2 وارې پرې وخوت. بېرته به ترې ښکته شو. خو له پردو سره یې تل خندل. په ټلیفون کې لکه پوست باد داسې نرم غږېده. په هره خبره کې زار قربان ګډ و. یو ماخوستن مې ډوډۍ ورته کېښوده. ووتم. شیبه وروسته د لوښو د ټولولو لپاره بېرته ورغلم. یوه لوښي ته مې ملا ټیټه کړه. وار له واره یې بړچ وهل. پر غاړه دې د غاښ د لګېدو نښه ده. سر مې پسې ونه ګرځاوه. دا خبرې تکراري وې. زما پر غاړه یا ټټر یې خدایي سور بخار هم عادي نه ګاڼه. خامخا به د کوم چا د غاښ نښه وه. اشپزخانې ته لاړم. غوړ لوښي مې مینځل. وار له واره مې په ککرۍ کې څړیکه شوه. سترګې مې تورې شوې. ولوېدم. غوږونه مې ډپ شول. وروسته ورو ورو خلاص شول. بنګېدا کمه شوه. خو لا مې هم سم څه نه اورېدل. د سړي له خولې لاړې بادېدلې. کنځاوې جړې راتلې. په تشي کې آخري لغته راکړه. له اشپزخانې ووت. په زحمت کېناستم. سر مې نه شوای تم کولی. لاندې وځړېد. څک
څک د پزې څوکې ته مې وکتل. د وینو په څاڅکي کې د ګروپ سپینه رڼا تازه ښکارېدله. سره څاڅکي څو سپینې لکۍ درلودې. یوه شیبه مې د پزې پر څوکه ولاړ و. دروند به شو. څک پر سپینه کاشي به ولوېد. بل څاڅکي به یې ځای ونیو. ګریوان ته مې لاس کړ. له ټټره مې غوړې ماتې ښیښې راوایستې. د غوري وار راباندې کړی و. حویلۍ ته ووتم. نور نو نه کېده. ماته وم. ژوند مې له وسه وتلی و. ساته مې غبرګې پښې ور وغځولې. لاندې په اوبو کې ستوري ښکارېدل. وروسته ګډه وډ شول. اوبه د وینو څاڅکو کرارۍ ته نه پرېښودلې. یوه شیبه مې فکر وکړ. تېر ژوند مې په ذهن کې وګرځاوه. نه مې له پلاره ښه ورځ لیدلې وه، نه له میړه. خو پلار مې یو څه ښه و. 8 کاله یې درس راباندې ووایه. په کومه ورځ چې به یې په قمار کې بخت بیداري کړې وه نو په خپل نوم به یې بللم، طاهره. خو په تاوان کې به بیرته فایشه شوم. فکر خلاص شو. لنډ و. تیر شو. یوه نتیجه راووته. په مرګ کې مې خپل خیر لید. د څا د چک پر ژۍ مې ګوتې ټینګې کړې. اوبو ته اوښکې او وینې ګډې ور روانې وې. بیرته مې جټکه وخوړه. لور مې د قمار په یوه داو کې بایللې لیده. له ځان سره مې وویل طاهرې څا څوک نه درنه وړي، پښې هم نه لري، همدلته ده. راځه تر مرګ مخکې یو وار زړور ژوند هم وازمویه. کوټې ته ورغلم. سړي مې ټلویزیون ته کتل. کله کله به یې ډک ګیلاس خولې ته وروړ. سر ته یې ودرېدم. د شرابو بوتل مې له خولې ونیو. لاس مې پورته کړ. بیرته مې په چټکۍ پرېښود. د بوتل ماتې ښیښې د سړي په ګڼو ویښتو وښویېدې. اخ یې هم ونه کړ. بېسده پرېوت. ریموټ مې راواخیست. یو مسته سندره مې راوسته. میړه ته مې وکتل. په وینو کې پروت و. وروسته یې ګوتې وښورولې. کېناست. تر ډېره یې پر ماته ککرۍ ارغوی ایښی و. بیا یو دم راباندې خپړې کړې. نه یې زما مخ ته کتل نه ځان ته. سم خرېده. خوله یې راباندې لګولې. ستړی شو. ستونی ستغ وغځېد. ځان مې سره راټول کړ. په ټول بدن کې مې وچ ځای نه و. ان د ګوتو له نوکانو مې هم وینې څڅېدې. پوهېدم چې میړه مې په دې وار قناعت نه و کړی. وړه خبره نه وه. خو د ده لا په پروتو ستمی ښود چې پر ټنډه مې د پیالې وار پیر وکړ. دا وار مې ولاړېدو ته پرې نه ښود. له لوښو ډکه المارۍ مې پرې راړنګه کړه. ستمی یې هم غلی شو. ماشومان عادت ول. ان د المارۍ د لوېدو په درانه غږ هم له خپلې کوټې راونه وتل. همالته پرېوتم. د میړه مې یوازې سر له ړنګې المارۍ راوتلی و. تشناب ته لاړم. سر مې په ډک سطل اوبو کې ننه ایست. په اوبو کې مې سترګې لوڅې کړې. اول رڼې وې. د شنه سطل شین بیخ له ورایه ښکارېدو، خو ورو ورو سرې شوې. له خولې مې لوی واړه ډومبکان راوختل. سر مې پورته کړ. له لنډو ویښتو مې سرې اوبه څڅېدلې. په ناستو د تشناب دروازې ته ور وښویېدم. د وره کیلي مې تاو کړه. همالته په تشناب کې پرېوتم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې. نه وم مړه. د دومره ډېرې وینې له بهېدو وروسته مې لا هم ساه اخیسته. اول کوټې ته ورغلم. میړه مې لا تر المارۍ لاندې و، خو ساه یې وهله. بیا مې د ماشومانو د کوټې دروازه خلاصه کړه. ګروپ مې ولګاوه. خپلې لور ته کېناستم. پر سپینو غمبورو یې د اوږدو بڼو سیوري پراته ول. زوی ته مې وکتل. ښه ورځ یې نه وه لیدلې. په ماشومتوب کې یې لا نازک تندي ژورې ګونځې درلودې. لور مې وسونګېده. ور ومې کتل. له بغوره یې غټ شین مچ والوت. په هوا کې مې دواړه رغوي سره وجنګول. مچ لاندې ولوېد. راوا مې خیست. پښې یې وهلې. په موټ کې مې چختاړی کړ. له ځان سره مې وویل طاهرې نور داسې ژوند نه کیږي.